علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ د صحت پر جامو کې به پټ یاستئ. دا د نن ځل بیا زه د پښتو نن یوټیوب چینل څخه تاسو د انرژي په نوي ویډیو جوړولو کې حاضر شوم. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته دوستانو چې آی ایچ لوګو څنګه ډیزاین کوو په پکسل اپ کې. دوستانو کو چې تاسو موږ د یوټیوب چینل ته نوی راغلي یاست د کومه ویډیو چې ګورئ د ورلاندې سره د سبسکرایب بټن د سره ووهئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن کې کېږئ ترڅو زموږ هره ویډیو تاسو ته ټول نو مخکې ورسیږي. دوستانو زه شروع کوو چې څنګه کولای شئ ایچ آی لوګو په پکسل اپ کې ډیزاین کړو. دوستانو تاسو به ټول نامه کې خپل پکسل اپ را ډاونلوډ کړئ. که چې تاسو سره پکسل اپ وي خو خبره که چې تاسو نه نوی د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته پکسل اپ اف الته یې وي تاسو کولای شئ هغه جنې په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو شروع کوو چې څنګه کولای شو موږ ایچ آی لوګو ډیزاین کړو په پکسل اپ کې. دوستانو ټول مخکې راشو دلته زه موږ کومه لوګو چې جوړو هغه له ټیکس نه کار نه اخلو، هغه له شیپس نه موږ کار اخلو. شیپس په واسطه باندې موږ ایچ آی لوګو جوړو ډیزاین کوو. سیمه ده. نو ټول مخکې تاسو دلته راسئ په دې جمع یا پلس آیکن باندې به کلیک کوئ. هلته به راسئ تاسو به شیپس راواخلئ. کله مو چې شیپس راواخلئ دوستانو تاسو به دا داسې لیک دغه کې اوسي لیک به دا داسې راوړئ. تاسو دا راوړئ دوستانو ومولیدو تاسو به دا داسې راوړئ او دلته به راشئ دا به لږ خطوم صحیح شو. نو دوستانو دلته به تاسو ورته راسئ دغه کې به تاسو ورته کلر چینج کړئ. دې ته موږ تور کلر ورکوو. دوستانو دلته به راشو موږ په دې باندې به دلته کلیک وکړو. دلته به راشو د دې کاپي به وویستو. کله مو چې د دې کاپي وویسته دا به موږ په دې واسطه باندې راوړو. تاسو به دا داسې راکش کړئ دلته. دا به هم دلته راوړئ. صحیح شو. لیک به دا خوا راوړو. دوستانو دې نه بله کافي باسو هغه کافي هم دلته موږ دا رارسو. دلته راځو او دوستانو کله چې دلته راوړو هغې نه وروسته موږ دلته روټیټ کوو. صحیح ده. چې کله روټیټ کړه دغسې کوو او بېرته راځو. دوستانو دلته په پوزیشن کې پوزیشن دلته ورکوو. دوستانو داسې ځو پورته دا سنټر ته راوړو. دوستانو تاسو ګورئ چې څنګه زه جوړوم تاسو په هغه رقم باندې سټیپ بای سټیپ خپل کار کوئ. نو انشاءالله تاسو به کولی شئ چې په ډېر اسانۍ سره به تاسو خپل ځان لپاره لوګو ډیزاین کړئ. دوستانو موږ ته دلته خاص پته نه لګېږي. دې دپاره زه ځم دلته بل شیپس راخلم. هغه شیپس موږ دلته په کار هم راځي. نو دلته اوکې کوم او دا هم روټیټ کوم. کله مې چې روټیټ کړو نو زه دا هغه داسې سایز راولم. د موږ په دې کې لږ مشکل ده. دا لیک داسې ورته جګو پورته. دوستانو د دې دغه زیاته برخه چې دا دې ته به تاسو دغه شیپس واخلئ. دلته به راسئ شیپس به ستاسو په سپین کلر کې وي. سمه ده. دا به تاسو دلته ولګوئ. دوستانو دې نه وروسته به تاسو دغه کنفرمیشن کې. صحیح ده. دوستانو دلته به راسئ تاسو دغه دواړه به داسې سره کنفرمیشن کړئ. صحیح ده. کله مو چې دا کنفرمیشن کړو دوستانو هغې نه وروسته به تاسو دلته راسئ په ایز کلر باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو انیبل کړئ. کله مو چې انیبل کړو تاسو ولیدو چې په بشپړ ډول هغه ختم شو. تاسو به داسې اوکې کوئ. نو دوستانو راځو موږ اوس دې کې یو تغیرات راوړو. هغې نه وروسته به موږ تاسو دوستانو چې کوو چې دا به ټول دلته به راشو. دوستانو یو بل شیپس راخلو. بخښنې سره دلته زه راغلم شیپس راغلم. کله شیپس ګول کوم دا مکمل کلر یې ختموم او آوټلاین یې چې دا لیږ یې غټوم. صحیح ده. دومره اندازه آوټلاین ورکوم. هغې نه وروسته آوټلاین ته زه سپین رنګ ورکوم کلر ورکوم. تاسو ولې دوستانو او دا راوړم په دې شکل باندې دلته همداسې دروم. سمه ده. دلته آوټلاین ته لږ سایز کم ورکوم. دومره سایز هغې وروسته دوستانو دا اوکې کوو. دوستانو هغې نه وروسته به موږ تاسو ټول دا کنفرمیشن کړو. صحیح ده. او دلته به دا موږ چې کله کنفرمیشن کړو دوستانو ویډیو به لږ غټېږي خو تاسو به حوصله کوئ ځکه چې تاسو یو څه زده کړي دې ویډیو نه. نو کله مو چې دا وکړو دوستانو بیا راځو ایرز هغه ته بیا راځو ایرز کلر ته. کله چې ایرز کلر ته راغلو دوستانو دغه دلته به تاسو لیکي دا
ټرو لاینز چې دی دا به تاسو ته پل کوو. کله مو چې دا پل کوو دلته اوکې کوو. کله مو چې اوکې کړو دوستانو هغې نه راځو دا خپل سنټر کې لګو. سمه ده دا سنټر کې لګو. کله مو چې سنټر کې ولګو دوستانو اوکې کوو. دوستانو دې نه یو کاپي باسو. کله مو چې کاپي وسو کاپي هم په دې شکل باندې موږ فکس سنټر ته راوړو. کله مو چې سنټر ته راوړو دوستانو اوس داسې کار کوو چې دلته موږ سره دوه کافیانې دي یعنې موږ سره تاسو ګورئ دوه دانې دي. صحیح ده. هغې نه چې دا موږ کله سنټر ته راوستې یا وروسته موږ داسې کار کوو دوستانو چې د یوې به دا آی برخه چې ده بیرونۍ برخه چې ده دغه خلاصو د یوه به دغه غټه کټ شوې چې ده دغه ښي طرف ته همدا به کټ کوو. خو ټول نه مخکې اول ځم دلته کلیک کوم په لاندنۍ برخه باندې. صحیح ده. په لاندنۍ برخه کې موږ دلته د آی کلر ختمو. کوم کلر؟ آی کلر مو ختمو دوستانو. هغې دپاره تاسو ایز ته راسئ دې سایز به لږ غټولو داسې وړاګۍ کوئ او دلته راځو دوستانو. تاسو ګورئ چې څنګه مونږ کوو هماغه شی کوئ. انشاءالله تاسو به کار نه خرابېږي. دوستانو په دې رقم سره به تاسو دا کټ کړئ. کله مو دا وکړي دوستانو دلته به تاسو اوکې کوئ. نو موږ چې اوکې کوو د لاندنۍ برخه آی مو ختم کړی دی له منځه مړی دی. سمه ده. او د پاسنۍ کوم چې دا موږ ایچ له منځه وړو پاسنۍ ته راځو او دلته بېرته راځو ایزر ته راځو. ایزر باندې کلیک وکړو دوستانو. دا هم په دغه رقم باندې ختموو. دا هم په دې رقم باندې مکمل ختمول. دوستانو بخښنې سره دلته لږ مشکل راغی. دومره خبره بیا مشکل راغی دوستانو. دا تاسو په ډېر دقت سره کوئ دوستانو. ښه تاسو به چې دغه کلر ختم کړو دوستانو تاسو به راسئ دا به داسې ختم کړئ مکمل. دلته لږ نور هم پاتې ده. دا به اوکې کوي. کله مو چې دا اوکې کړو دوستانو تاسو ولیدو چې موږ سره بېرته هماغه شی راغلو ځکه دا اوس دوه رنګه دي یعنې یو نشي کېدلی. نو دوستانو تاسو به دغه راشئ دلته له ټول نه مخکې بېرته راشئ شیفټ ته به راسئ. کله چې شیفټ ته تاسو راغلئ دوستانو دلته به شیفټ وکړئ که دا به تاسو ګولډ کړئ یعنې ګرد به راولئ تاسو او دا به ختم کړئ. دلته به راسئ بېرته به دې ته آوټلاین ورکړئ. دومره اندازه به دې ته آوټلاین ورکړئ. کله چې آوټلاین ورکړو دوستانو آوټلاین به تاسو سنټر ته راوړئ. کله مو چې سنټر ته راوړو دوستانو دا به تاسو ودروئ. هغې نه وروسته به تاسو دا اوکې کوئ. کله مو چې دا اوکې کړو دوستانو بېرته به لاړ شئ بل شیپس به تاسو راواخلئ. هغه به هم داسې کوئ د سایز به یې ورته لوړ کړئ او آوټلاین به ورکړئ په هماغه اندازه. دوستانو دا به تاسو ډېر کوچنی راولئ. دا مو راولئ. دلته په بخښنې سره دې ته بېرته موږ کلرز هم ورکوو. د دې کلر موږ صفر کړی ده. کلر ورته ورکوو او دا آوټلاین یې هم لږ زر غټوو. کله مو چې دا وکړو دوستانو نو راځو دې برخې ته دغسې لږ جګوو او راځو دلته بل شیپس راخلو. کله مو چې بل شیپس راواخلو دوستانو دا هم په دغه رقم باندې دې ته تور کلرز ورکوو او دا هم دغسې وړاګۍ کوو. هغې نه وروسته راوړو همدلته یې لګوو منځ کې. صحیح ده. په دې رقم سره تاسو کولی شئ خپل ځان لپاره یوه ښایسته لوګو جوړه کړئ. د ملګرو لپاره دوستانو
یعنې تاسو کولی شئ چې تاسو پوره مهارت ولرئ، تاسو ته خلک اډرونه درکړي، تاسو ته خلک فرمایشونه درکړي. تاسو کولی شئ د ورځې کم از کم تاسو تر 1000 افغانیو تر 200 افغانیو کې انشاءالله تاسو کار کولی شئ که تاسو لږ خواري او زحمت ورسره وباسئ. دوستانو تاسو به داسې دا رامخته کړئ، دا به سینټر کې ولګوئ. صحیح شو. کله مو چې دا سینټر کې ولګوو نو دوستانو هغې نه وروسته به تاسو بېرته راسئ دلته راشئ. هغې نه زموږ تاسو داسې کار کوو دوستانو چې د آیو دا به موږ سره نښلوو، لکه کوم آی موږ پیلنی آی لرو، دلته موږ آی لرو. صحیح ده. دلته ایچ لرو، موږ آی غواړو. دلته لاندنی آی باندې کلیک وکړو، صراطي سره لاندنی آی سره به موږ دغه دواړه کنیکټ کړو. صحیح شو. سره له دې آوټلاینه که دغه نه ورسره کړو، دا دواړه یو ورسره چې کړو څه کېږي. او راځو دلته هیڅ کلر ته راځو. دوستانو مشکل خو دلته دغه و چې موږ دا هم نه ده ورسره کړې، دا هم باید ورسره کنیکټ کړو. لاندنی آی او صراطي دا به داسې کړو. دوستانو دا مې چې کوو هیڅ کلر ته راځو. دوستانو تاسو ولیدل چې بشپړ ډول هغه خلاص شو. نو اوس داسې کار کوو دوستانو چې دا اوکې کوو او دې نه بله کافي موږ باسو. هغې نه وروسته به بیا په دې نور کار کوو. کله مو چې دې نه مکمل کافي وایسته له دې نه اوس داسې چل کوو. دوستانو تاسو ولیدل چې موږ سره دا کومه لوګو چې تاسو وینئ دغه مکمل شکل هغه په دې شکل باندې ده. نو اوس داسې کار کوو دوستانو چې د دې کافي چې کوم ده شاوخوا ټوله ختموو او صرف دغه بهرنی کې پرېږدو او د هغه مثلا لاندې ختموو. صحیح ده. نو اوس داسې کار کوو دوستانو چې راځو ایچ کلر ته. راځو دلته په ایچ کلر باندې کلیک کړو. دوستانو مکمل ټوله برخه ختموو، صرف مابین کې پرېږدو. دوستانو تاسو ډېر دقیق دا کار کوئ. سمه ده دوستانو. دې کې به تاسو عجله نه کوئ، یعنې په ډېر دقت سره به تاسو کار کوئ. داسې تاسو به چې لوګو کې مشکل را نه شي. یا دوستانو تاسو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره بغیر د کمپیوټره خپل ځان دپاره یو ښایسته لوګو ډیزاین کړئ. دوستانو زما په لوګو کې به کم از کم لږ تغییرات راځي، خو تاسو به خپل تغییرات چې کوم دي هغه خپله سموئ، ځکه چې تاسو خو ورسره یعنې تاسو به ټایم ورکوئ. ځکه چې زما خو ټایم نشته، زه خو تاسو لپاره صرف ټرینینګ کومه. تاسو څنګه کولی شئ خپل ځان لپاره یو لوګو څنګه کولی شئ ډیزاین کړئ. صحیح ده. نو راځو دوستانو دا صحیح ټولې ختموو. دوستانو دلته راځو دا اوکې کوو. کله مو چې اوکې کړو دوستانو راځو دې برخې ته، دې باندې هیڅ راځو. دې نه د مابیني برخه چې دې کومه ده دې له منځه وړو، دا ورته لږ غټوو. او دا اوکې کوو. کله مو چې دا اوکې کړو دوستانو راځو دا هم دلته راغلو، دې داسې مابین کې لګو. نو دوستانو تاسو ولیدل دا به تاسو دلته راوړئ، داسې به ولګوئ. دلته راځو دې سیټینګ دلته کوو، داسې به کوئ. نو دوستانو لږ دا کوم غټ بډر چې دی دا لږ اخوا وړو، چې کم ذره اخوا ته وړو، لنډ را ښکته کوو لږ. دا دلته سیټینګ کوو، د دې سیټینګ نه ده کړی. دا به داسې قراره باندې دومره اندازه کې ولګوئ. صحیح شو. نو دلته راځو لږې چې کوو دومره اندازه کې سمه ده. هغې نه وروسته راځو په دې باندې کلیک کوو.
دا هلته په سنټر کې لګاو. دا اوکې کو. نو کله مو چې دا اوکې کړو دوستانو مونږ لوګو انشاءالله تی نږدې ده تیارېدلو ته. نو اوس به داسې چل کوو دوستانو چې راځو مونږ دغه آیو او د کوم دغه چې دی مونږ دا سره نښلو. صحیح ده. راځو دلته کلیک کوو دوستانو او دا سره کنیکټ کوو. صحیح شو دوستانو. زه بیا مې یو چیک کوم. بالکل صحیح ده دوستانو. مونږ کار سم توګه باندې بشپړ شوی دی. راځو بیرته دلته یو شیپس راخلو دوستانو. دا داسې یو کنیکټ کوو سره په دې قسم باندې دوستانو. تاسو به راشئ دلته به په سپین کلر کې به دا کار نه کوي. دلته به تاسو تور کلر به ورته انتخاب کوئ او داسې تاسو داسې کې ورته به اوکې کوئ. را به شي دلته به دا دواړه سره کنفرمیشن کړي چې دوی ایمیج واخلي. نو ایمیج مونږ له ځانه ورکوو. نو راځو دوستانو دلته ورته کلر انتخابوو. تاسو هر رقم کلر دې ته ورکولی شئ. زه راځم دا سور کلر دلته ورکوم او هغې نه وروسته داسې کار کوم دوستانو چې دا ایچ آی چې کوم دی جی دا خو سره بیل شو. نو اوس دغه کوم بل دغه چې دی ایچ خبره پاتې ده. نو دوستانو دا هم چیک کوو چې دا سره کنفرمنټ شوي دي که نه. دوی هم کنفرمنټ شوي دي. نو غواړو د ایچ د شاوخوا بارډر ته مونږ بل رنګ دلته انتخابوو. هغې نه وروسته راځو دوستانو دا هم داسې یو شیپس راخلو. کله مو چې شیپس راواخیستو دوستانو دې ته هم تور کلر ورکوو. کله مو چې تور کلر ورکوو نو دوستانو دلته به راشو مونږ دا به هم کنفرمیشن کړو. کنفرمیشن مونږ څنګه کوو؟ دلته راځو دوستانو شیپ بخښنې سره زه بیرته بیک بټن وهم. بیرته نوی شیپس راخلم او شیپ دلته لګوم. دلته ورته تور کلر ورکوم شیپس ته. دا کېږوم راځم سم دلته. هغې نه وروسته دا دواړه سره کنیکټ کوم او اوکې کوم. کله مو چې اوکې کړو دوستانو هغې نه وروسته دې ته هم بخښنې سره دوستانو مشکل نه لري. مونږ دا هغه سور کلر کړی دی دا سور کړی خو دې ته مونږ کلر چینجوو. دې ته مونږ بل کلر ورکوو. داسې کلر ورکوو چې هغې سره ایمیج ونه کړي. دې ته مونږ زیډ کلر ورکوو. صحیح ده. داسې کلر ورکوو. هغې نه وروسته راځو دوستانو دلته داسې ورکوو دوستانو. راځو دلته لږ سیټینګز کوو. تاسو دا هم کولی شئ دوستانو. هغې نه وروسته راځو دوستانو دلته کلیک کوو. دا هم په دې شکل باندې اړوو. دومره راټلین دا ورکوو او دلته راځو داسې کوو. دوستانو تاسو ولیدل زموږ لوګو څومره ښایسته ډیزاین کې راغله. راځو دلته تاسو ډېر بلا زیات سیټینګونه هم ورکولی شئ. هر قسم چې تاسو غواړئ هغه سیټینګ ورکولی شئ. په ډېر اسانۍ سره تاسو کولی شئ خپله لوګو مو لا ښایسته کړئ او په خپلو رنګونو کې ښایسته کولی شئ. یعنې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره په خپل موبایل کې د پکسل لاب نه په زړه پورې ویډیوګانې تاسو جوړې کړئ. دوستانو زه دا دی چې نه کینسلوم. راځم دلته دا خو مونږ تاسو کولی شئ په دې رقم سره دا په انچي ځان سره سیف کړئ. او نه مونږ غواړو چې دې ته یو بیکګراونډ ورکړو. بیکګراونډ لاندې به مونږ دلته راشو ګالري ته. کله چې ګالري ته راغلو دوستانو دلته کلیک کوو په دې باندې. دلته راځو ایمیج ته یا دلته راځو ته مونږ په ډاونلوډ باندې مونږ تاسو به دلته د ځان لپاره کوم بیکګراونډونه چې دي هغه دي چې دي زه به تاسو ته هغه په ویډیو کې په ډسکرپشن کې در کوم. تاسو کولی شئ هغې نه په اسانۍ سره را ډاونلوډوئ او خپل بیکګراونډونه مو خپلو لوګو ته زیاتولی شئ. دوستانو دا دلته کلیک کوم. دا راځم دلته کوم دوستانو دا دواړه سره کنیکټ کوم. نو دا وه دوستانو زموږ نن ورځې ویډیو چې تاسو ته مې تیاره کړه. کوم ویډیو خوښه شوې وي لایک شیر کمنټ هم مه هېروئ او ویډیو مو له ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هر څوک له دې برخې نه برخمن شي. نو دوستانو دا وه زموږ د ایچ لوګو چې موږ تاسو ته نن ډیزاین کړه. تر بلې ویډیو پورې چې زه به تاسو سره حاضرېږم نو دا په امان ښې چارې ولرئ او ښه ورځ درته غواړم.